بسم الله الرحمن الرحیم. زه هند افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لیدونکو په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د PUAMI موسسې د وظیفې خالي بستونو ته څنګه موږ اپلای وکړو. ملګرو، موږ ترتیبوار سره د پروسه را شروع کړې. دا څومره مؤسسات دي، څومره ادارې دي، هغې ته د اپلای کولو مکمل طریقې به زه انشاءالله تاسو سره مکمل پلیلیست شریک کوم. زه په پلیلیست کې دا څلورمه ویډیو ده کومه چې موږ د اپلای کولو د انلاین د وظیفې دپاره د انلاین اپلای کولو طریقې نشروو. نو په دې هیله چې ویډیو ښه صحیح دقیق وګورئ. زیاتره لکه اوس موږ PUAMI موسسې ته موږ دا اپلای کوو، نو همدغه طریقه نور تاسو به فقط همدغه موسسې ته دغه طریقه باندې یوازې دې ته اپلای کیږي. نو همدا طریقه باندې نورې اپلای هم تاسو ته راځي، مخې ته نورې ادارې وي هغې هم کوي. موږ به تر هغې ویډیو جوړو تر څو تاسو مکمل پوه شئ او ټول مکمل څومره طریقې دي د اپلای کولو وظیفې ته د انلاین اپلای کولو څومره طریقې دي هغه به تاسو ته انشاءالله ویډیو به جوړوم. زما دا پلان دی. صحیح ده؟ نو ملګرو تاسو به راشئ کروم ته. صحیح ده؟ په کروم کې به تاسو ډایرکټ سرچ کې پاس ولیکئ akbar.org. که تاسو زده نه وي حرفونه دغه زه د سره څنګ کې ورسره لیکم، نو دغه طریقه باندې به تاسو ولیکئ. صحیح ده؟ کله چې تاسو دا ولیکو تاسو به دلته په 3 کرښو باندې کلیک وکړئ او دلته به جابس باندې کلیک وکړئ. صحیح ده؟ کله چې دا تاسو کلیک کړو دغه شانتې صفحه به تاسو ته خلاصه شي. په دې صفحه کې به تاسو لاندې راشئ او دلته به تاسو دا ګورئ. دلته وظیفې دی، ټایټل دی، دې خوا ارګنایزیشن نیم دی او لوکیشن دی او کلوز ډیټ دی. نو دلته به موږ نن ورځ ویډیو په دې باندې ده چې موږ PUAMI موسسه یا اداره هغې ته موږ څنګه اپلای کولی شو. ګوره ارګنایزیشن نیم دی، تاسو به دغه وظیفې ګورئ لکه ګرافیک و موشن ډیزاینر دی، دا کوم موسسې اعلان کړی ادارې بانک ملي اعلان کړی. ښه ځای کوم ځای دی؟ کابل. په څوم تاریخ اخیري اپلای کیږي، نور نشئ کولی، بیا نور دا وظیفه ختمیږي د ځای نه. نو د اول تاریخ د اولې میاشتې 9 تاریخ باندې. صحیح ده؟ نن اول 2024 اول میاشتې اوله ورځ ده. نو زه پیدا کوم PUAMI. صحیح ده؟ په دې ارګنایزیشن کې موږ هغې ته اپلای کوو. دا دی. دا به موږ پیدا شو. په دې به زه کلیک وکړم. دلته به تاسو دغه ضرب وهئ. کله چې دا تاسو ووهل تاسو سره به د دې موسسې ټول څومره بستونه اعلان کړي وي هغه به تاسو سره خلاص شي. ګوره نیوټریشن کانسلر کونړ دپاره دی او سینیر سیف اینډ ډینیفاید دا چې دی پروګرامینګ افیسر دا کابل دپاره دی او بل چې دی HSC ګارډ دی. یعنې موږ اوس غواړو ننګرهار دپاره دی، دې دپاره څنګه موږ اپلای وکړو. په دغه به تاسو کلیک وکړئ. ښه صحیح ویډیو دقیق وګورئ. که ویډیو ډېرېږي هم تاسو به ویډیو طریقه ښه صحیح زده وي. صحیح ده؟ طریقه زده کړئ. دغه پوزیشن ټایټل دی، دا وظیفه ده، ګارد دی یعنې محافظ دی، څوکیدار چې ورته وایي ساده اصطلاح هغه دی. دا کوم ځای جاب لوکیشن ننګرهار دی. نور به تاسو راشئ سیلري هغوی مطابق ته د ادارې. بل چې دی ویکینسي نمبر دی. صحیح ده؟ او نمبر آف جابس معنا څومره نفر دوی غواړي، 2 نفر غواړي. سیټي یعنې کوم ځای دپاره دی، ننګرهار کې کوم ځای دپاره. ننګرهار پروینس خوږیاڼي ډسټرکټ واز بیسټ ان وزیر انګوره هیلث سب سنټر. صحیح ده؟ دغه خوږیاڼو ولسوالۍ دپاره دی، هماغه کوم سب سنټر دی هغه کلینیک ته هغه نوم یې لیکلی دی. اوس بیا به تاسو ګورئ کنټرکټ ډیوریشن به تاسو ګورئ، یعنې څومره وخت دپاره دا وظیفه ده. 11 میاشتو دپاره دا وظیفه ده، یعنې د دې کال اخر پورې ده. بلې ایئر آف ایکسپیرینس څومره کاري تجربه باید ولري، مربوطه
کار سره علاقه ولري، فقط دومره انکاري تجربه مهمه نه ده. او ایجوکیشن یې څومره تعلیم ولري، لیک او لوست سره بلدتیا ولري، بس همدومره. نو ډېر ښه چانس دی څوک چې هماغه ځای د پرې ګوره دلته بیا لیکلي هم دي چې لوکل ریزیډنټس دا چې دي هماغه ځای دپاره کوم چې د دې خوږیاڼو ولسوالۍ کسان دي هغوی دپاره د نورو کس چې اپلای وکړي هغوی نه شارټ لیست کوي. صحیح شو. کله چې لوکل ورسره لیکلی و او ریزیډنټس لیکلی ورسره بیا تاسو اپلای نه کوئ ځکه هماغه ځای خلکو دپاره ده. نو دا به تاسو معلومات دي وګورئ. دا PUAMI مؤسسه ده، د هغې معلومات دي مکمل. لاندې به راشئ جاب ډسکرپشن دی د دې څه کارونه دي هغه دلته دي چې تاسو دا کارونه به کوئ تاسو، یعنې جاب ډسکرپشن د وظیفې دغه کارونه دي. صحیح ده. دا به تاسو ځان سره ولولئ. او ریکوایرمنټس جاب ریکوایرمنټس به تاسو ګورئ. جاب ریکوایرمنټس کې څه دي؟ لیک او لوست سره بلدتیا ولري، مربوطه کار سره علاقه ولري، ساحې اوسېدونکی ګوره دلته اوس لیکلي دي، او د ساحې سره مکمله بلدتیا ولري او تذکره ولري. یعنې د هماغه ځای وي، د هغه ساحې کې بلد وي او علاقه ورسره ولري او تذکره ولري، بس نور څه هغې نشته دی، اړتیا نشته. اوس دې دپاره څنګه اپلای کولی شو؟ تاسو به راشئ سبمیشن ګایډلاین کې هم د دې لینک وي، ګورئ دلته هم وي. که تاسو دا په انګلیسي پوهېږئ تاسو دا مکمل ولولئ، خپله بیا پوهېږئ. که چېرته نه پوهېږئ او همداسې بس په ویډیو په طریقه راځئ نو تاسو به سبمیشن ایمیل ته راشئ. دلته چې کله راغلی دغه لاندې خط به داسې کلیک ونیسئ. صحیح شو. خپله ټول سلیکټ کېږي څومره شي. دلته به تاسو په اوپن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو اوپن باندې کلیک وکړئ تاسو به ډایرکټ خلاص شي. ما سره براوزر ډېر دی نو زه بېرته دا کروم براوزر ما ته راځي، کروم براوزر به تاسو انتخاب کړئ. که چېرته تاسو سره وي بیا به کروم انتخاب کړئ ورته. نو تاسو ته به داسې صفحه خلاصه شي. صحیح شو. په دې صفحه کې به تاسو اوس څه کوئ؟ ډېر اسانه ساده کار دی، ډېر ساده دی، دومره سخت نه دی. دلته به تاسو اول ایمیل ولیکئ، خپل ایمیل به ولیکئ، ځکه دوی دا ایمیل دې دپاره ورکوي که نه چې شاید دا اپلای څوک کوي دې ته بل کس اپلای وکړي، نو دلته ایمیل د لارې باید دلته خپل ایمیل دلته زما ایمیل بل ایمیل هم دوی سب کړی ګوري، خو دلته ایمیل ځکه غواړي چې دا شاید دا کس بل چاته اپلای کړي نو ځکه هغې ایمیل باید دلته ولیکل شي. یعنې څوک چې غواړي اپلای وکړي هغې ایمیل به دلته لیکي. صحیح شو. دلته به تاسو خپل ایمیل ولیکئ. کله هم چې ولیکل که نه دلته به بیا دوی ډېر بحثونه اعلان کړي وي، کله کله کتاب شنې ډېرې وي، کله نه وي، کله هم دا یو دا نه وي، دغه به تاسو دلته چک ولګوئ. صحیح شو. بیا موقعیت بس تاسو کوم ځای کې دی دا بس تاسو خپل ولایت ننګرهار ورته انتخاب کړئ. که هر ولایت کې تاسو آستی هماغه به ورته انتخاب کړئ. صحیح شو. بیا به تاسو نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو نیکسټ باندې کلیک وکړو که نه بیا به تاسو راشئ پرسنل انفارمیشن، په دې کې به تاسو اوس معلومات لیکئ. پرسنل انفارمیشن کې به تاسو دلته څه ولیکئ؟ خپل نوم به مکمل نوم به ولیکئ. ګورئ دلته لیکلي اسم فول نیم، اول خانخالي کې به تاسو خپل نوم ولیکئ مکمل. تخلص به ورسره ولیکئ، که تذکره کې وکړه نو فرق نه کوي. په دې دویم کې به تاسو جنډر انتخاب کړئ. صحیح ده. دې کې به تاسو میل انتخاب کړئ. که چېرته تاسو ښځینه یاست بیا فیمیل انتخاب کړئ. دا وشو. د دې نه وروسته به تاسو ادرس ولیکئ. ګوره دا هغه ځای خلکو دپاره ده، هغه ځای ادرس به تاسو مکمل مقصد تاسو خپل ادرس ولیکئ. که چېرته لوکل و او تاسو هماغه ځای وئ شرایطو برابر خپل هماغه کلي نوم به ولیکئ. ګوره ډسټرکټ سټي اینډ پروینس دلته به ته ولیکې. فرض مثال زه لیکمه که نه بټي کوټ، بیا لیکمه، بیا به کامه تاسو ولګوئ، بیا به تاسو ولیکئ جلال آباد یعنې ښار. که تاسو بل ولایت کې یاستی خپل د ولایت مرکز نوم به ولیکئ، ښار نوم. صحیح ده. او بیا به تاسو اخر کې پسې خپل ولایت ولیکئ ننګرهار. که چېرته کندهار هلمند هر ځای کې یاستی هغه به تاسو دغسې ترتیب باندې ولسوالي نوم ولیکئ، هغه به ولیکئ، ولایت مرکز نوم به ولیکئ یعنې ښار نوم به ولیکئ، او بل چې دی
ولایت نوم به ولیکئ. صحیح شو. د دې نه وروسته بل اپشن چې دی دلته وایي پلیس اف برت، کوم ځای کې تاسو زیږېدلي یاستئ هغه ولایت ولیکئ. زه لیکمه ننګرهار. صحیح ده. تاسو خپل ولایت ولیکئ. دلته لیکي ډیټ اف برت، تاسو په کوم کال کې پیدا شوي یاست هغه ولیکئ. دلته چې دا تاسو کلیک کوو دلته به دا 2023 باندې کلیک وکړئ. چې کله مو وکړل ته پاس راشئ کوم کال کې چې تاسو پیدا شوي یاست هغه به سلیکټ کړئ. ښه بیا به تاسو دلته میاشت سلیکټ کړئ، څومره میاشت ده، دویمه میاشت. بیا به تاسو خپله الکترونیکي تذکره به تاسو ورسوئ. صحیح ده. بیا به سیټ کړئ. که چېرته الکترونیکي تذکره نه وي فرق نه کېږي، کال به تاسو خپل ولیکئ، یعنې کوم کال کې پیدا شوي یاستئ هغه به دغه عیسوي کال ته واړوئ، هغه څو راوتو هغه به ولیکئ. نور ورته هره میاشت یې ټاکئ، مشکل نشته هغه. ښه دومره مهمه نه دی. بل چې دی شماره تماس دی، شماره تماس کې به تاسو خپله شمیره ولیکئ چې تاسو ته بیا زنګ وهي. کله هم دا ولیکل بیا وایي have you ever worked with PUAMI. تاسو ورته ولیکئ که چېرته کړی مو یس، که چېرته م نو کړی نو. ښه نو به ولیکو، زه به نو انتخاب کړم. اوس دلته وایي که چېرته تاسو کار کړی وي نو دلته اوس معلومات ولیکئ. نو ما خو کار نه ده کړی، مقصد تاسو کار نه ده کړی نو همداسې پرېږدئ. او که چېرته تاسو کار کړی وي دا به یس کړئ داسې، او دلته به تاسو ولیکئ چې داسې کې ما تاسو سره وظیفه کړې ده. خو دوی اولیت هغه چاته ورکوي چې دوی سره کار کړی وي. ګوره دا ډېر مهمه دی. بیا به تاسو نیکسټ ووهئ. کله چې تاسو نیکسټ ووهلو دلته راځي هایست ایجوکیشن لیول، تاسو د تعلیم سطحه څومره ده اوس مهال. نو تاسو به ورته ولیکئ که چېرته پوهنتون نه فارغ یاستئ بیچلر ولیکئ، که چېرته تاسو انسټیټیوټ نه فارغ یاستئ بیا 14 پاس ولیکئ، او که چېرته مکتب نه بیا های سکول ولیکئ. صحیح ده. زه به ورته بیچلر ولیکم. بیا وایي تاسو کومې رشتې نه فارغ یاستئ، کومه څانګې نه تاسو فارغ یاستئ، کوم پوهنځي نه، پوهنځي نوم به تاسو ولیکئ. صحیح ده. که چېرته تاسو نرسنګ نه فارغ یاستئ دلته به نرسنګ ولیکئ. صحیح شو. که چېرته هر څه نه فارغ یاستئ نو هغه به تاسو ولیکئ. زه به کمپیوټر ساینس ولیکم. بل به تاسو تسلط کامل وایي تاسو په دې ژبو باندې څومره پوهېږئ، انګلیسي باندې څومره پوهېږئ، رواني پښتو نیټیف ده، مقصد زمونږ مورنۍ ژبه ده. دریم رواني پوهېږو یا نیټیف به انتخاب شي، ځکه چې دا دوی ته پښتو او دري ډېره مهمه ده. او فرانسوي ژبه چې ده هغه به تاسو B1 ته انتخاب کړئ. که چېرته پوهېږئ هغه به تاسو هم ګوډ یا فلوینټ انتخاب کړئ. بل دی نالج آف MS آفس، کمپیوټر پروګرامونو باندې څومره پوهېږئ. تاسو به دلته ټول ایکسپرټ صحیح ده، په دې کې به تاسو دغه انتخاب کړئ. بل چې د تجربه های کاري څومره کاري تجربه لري، نو که چېرته 2 کال لري 2 کال ولیکئ، که چېرته 1 کال لري 1 کال، که چېرته بیخي کمه لري 6 میاشتې بیا 0 کال تاسو ولیکئ. نو 2 کاله باید تاسو ولیکئ، ځکه چې 2 کال چې تاسو کم ولیکئ بیا دوی تاسو نه شارټ لیست کوي. صحیح ده. بل چې دی کاري تجربه کاري مربوط به بس دی اعلان شده، یعنې په دغه مربوط بس کې تاسو چې دا اوس اعلان شوی، یعنې دا خو تاسو زه طریقه وښیم لکه فر مثال یو دغه دی، دا خو څوکیداري ده. نو په دې کې وایي تاسو څومره کاري تجربه لرئ، تاسو ورته ولیکئ 1 کال. صحیح ده. یا 2 کاله یا هر څومره چې وي. دا چې تاسو ولیکل بیا وایي انجو یا انجو ورکینګ ایکسپیرینس، تاسو کومه مؤسسې سره کله کار کړی، غیر دولتي مؤسسو سره، یعنې دا خارجي وي او که داخلي وي، نو تاسو ورته ولیکئ یس. خو تاسو دې ته فکر وي دا باید CV کې هم دغسې ولیکئ. څنګه چې ستاسو معلومات CV کې دي دا باید تاسو دلته دغسې رسوئ. که چېرته هغه او دا سره فرق ولري بیا تاسو نه شارټ لیست کوي. صحیح شو. دلته به تاسو یس که چېرته کړی وي، که نه وي نو. بیا وایي تاسو کوم کار کړی وي
هغه تاسو ماته دلته ولیکئ که یو هم کړي که دوه که درې که هر څومره وي تاسو مکمل لیست داسې ولیکئ صحیح ده داسې به لیکئ ښه زه تاسو ته یو مثال درکړم دوی مثال هم لیکلی دی فرض مثال اولنی کار زما دا دی زه لیکم PUAMI صحیح ده ننګرهار او وظیفه چی شی اسی مثال د خبرې نرس او څومره وخت دپاره 6 میاشتې صحیح شو دغسې ترتیب به تاسو دا ولیکئ 6 مونثس به سره ولیکئ ښه داسې به تاسو یو شو بیا به دویم ولیکئ بیا به دریم داسې هر څومره چې تاسو کړي وي وظیفې هغه به تاسو ولیکئ دا تاسو ولیکو بیا به لاندې راشئ اډ فایل چې دی دې کې به تاسو اپلوډ سی وي به تاسو اپلوډ کړئ دلته تاسو کولی شئ PDF فایل هم اپلوډ کړئ او ورډ فایل هم اپلوډ کړئ نو دلته به زه یو فایل اپلوډ کوم تر څو تاسو پوه شئ کله چې تاسو دې باندې کلیک بیا دلته براوز باندې کلیک وکړئ بیا به فایل او خپل فولډر هغه فولډر به پیدا کړئ کوم چې تاسو CV وي یو ویډیو بله هم جوړوم چې څنګه معیاري CV جوړو کړو په دې باندې به انشاءالله زما بله ویډیو وي په دې ترتیب کې به ما وي که راتلونکې ویډیو شوله که بله شوله انشاءالله زما زه تاسو ته مکمل پلیلیست برابروم د اپلای کولو دلته به تاسو بس یو دانه ورته انتخاب کړئ CV به تاسو هلته به فایل وي که نه زه اوس تاسې یو عکس ورته انتخابوم ځکه زه خو اپلای نه کوم یو طریقه تاسو ته وښیم صحیح تاسو به CV سلیکټ کړئ او بیا به دلته سلیکټ ووهئ نو هغه CV به تاسو دلته داسې اپلوډ شي ښه دلته ما CV اپلوډ کړله یعنې ما یو سکرین شاټ اپلوډ کړو تاسو دپاره چې تر څو تاسو پوه شئ تاسو به CV اپلوډ کړئ دغه شانتې اپلوډ به شي ښه نو دا فورم مکمل لږ شو دې کې هېڅ نور کار نه و فقط لږ دقت غواړي چې تاسو لږ د دقیق اوسئ تر څو غلطي ونه کړئ بس نور به ساده سبمیټ باندې کلیک وکړئ سبمیټ ته چې کله کلیک کړو دلته بیا تاسو ته یو میسج درکوي وایي کیپچا تاسو هغه کوئ د کیپچا کوم ځای کې ده کیپچا دلته ده زه به سبمیټ بیا وهم دلته به تاسو ته یو اپشن غوندې راځي که چېرته رانغی ډایرکټ هم اپلوډ کړي ګوره اوس شاید موږ سره ډایرکټ اپلوډ شي سکسسفولي سینډ شي ښه ګوره دلته موږ ته ولیکله چې وی هاف ویل ریسیوډ یور اپلیکیشن نو دا وایي تاسو اپلیکیشن موږ ته راورسېده او ستاسو اپلای په مکمل ډول باندې وشوله ملګرو په دې هیله چې زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي او که چېرته تاسو ویډیو خوښه شوي ضرور درسره لایک کړئ کمنټ هم وکړئ او له نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ په دې خاطر چې تاسو کوم ملګري نه پوهېږي په اپلای کولو هغه بازار کې پیسې پرې ورکوي هلته هم داسې کار درته نه کوي چې لکه ښه دقیق کار درته نه کوي څنګه چې مناسب ده څنګه معیاري کار وي نو خپله به تاسو اپلای کوئ مکمل زده به وي او له مصرف نه به هم بچ یاستئ او شارټلیست کېږئ به هم چې تاسو بازار کې تاسو ته شاید ډېر کسانو اپلای کړي وي خو شارټلیست شوي نه وي ډېر ځلې کړي وي شاید 10 ځلې کړي وي خو هغه شارټلیست شوي نه وي هر ځل اپلای کولو 50-100 روپۍ تاسو بازار کې ورکوئ نو هغه نه دا ښه تاسو خپله طریقه زده کړئ خپله باندې اپلای کوئ نو تر بلې ویډیو په خدای سپارم خوشحاله سوکاله کامیابه اوسئ د الله په امان